نو 50,000 روپۍ موږ سره وي که نه موږ دا ټریلي والا سره مې 1.5 لک روپۍ خبره کړې وه موږ بس 15 شپږ کسان وو موږ دا پیسې به هغه له ورکوو بس کلدار وي بس زوی سره مې وه زوی له دا واپس کړه دا پیسې ماتې کړه بس همداسې بس لانجه سر راغله بس هغه یې مو ووهلو پیسې یې هم لاړې اوس یې راله بندي کړې هم پیسې هم لاړې ورکې شولې دا زما حال دی زه یې مو ووهلم هلته خلک نیول تنګول او دغه هلته ده چې چا سره کارټونه وو هغه یې ورته بیاتي کول 10,000 روپۍ ته یې غوښتلې که ورکول یې دغه ده که دې نه ورکولې کارټ به ورته بیاتي کړه او نو ټول خلک یې د هغې نه تنګوه په جیلو کې اچوه او زنانه بیا بس دغسې کارونه دې ظالمانو کول او خلک یې مجبور کړو ترې نه راغله ستا وایي 31 کې دغه تاریخ پوره ما وروره زما پیلې تاریخ وخېجه وایي موټر ته وایي مردګوا وایي داسې کنځلې داسې بیابي وروره موږ ته او بیا قسم مې د خدای درې نیم زره روپۍ مې ورکړې زه هر یو در سره خوشې کړم اډوانسونه هم پاتې دي 3 لکه 4 لکه روپۍ هر څه موږ نه پاتې شو لاس پاتې شو د خولې پاتې شوه همداسې څوک بندیان که ښځې دلته دي نارینه هلته دي نارینه هلته دي ښځې دلته دي داسې په ګډوډۍ په بیابۍ یې ویستلو په بېعزتۍ یې ویستلو د بېعزتۍ خو بالکل حد یې کړی بالکل حد لږ حد نه بې حسابه حد یې کړی د اسلام آباد پولیس به منډۍ کې کس به ونیو کارټ به ورسره و 80,000 روپۍ به یې ترې نه واخیستل کارټ به یې ورته وشکوو والله دونه په تنګ کړي وو دونه په تنګ کړي چې موږ خپل سامانونه راوړي نه دي بې سامانه دلته بچي پراته دي دې خوړ کې والله دلته هم په تنګ کړي یاستو نور پلوي موږ سره دومره بد وضعیت وکړو دومره دغه کړلو دې غریب وضعیت دومره دی چې دا اوس نه کېناستی شي نه پاسېدی شي دومره یې موږ معطله کړلو پلو ډېرې تنګسې را باندې تېرې کړلې